د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی. ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څه به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه چې تاسې پاس په عنوان کې به م لیدلي او هغه عنوان ما ځکه داسې ورکړی دی، دا داسې دی: برټش انډین پاسپورټ او تابعیت یا د پاکستان تابعیت. دا داسې و چې کله به پخوا هند چې کله د یا دغه بري صغیر چې کله د انګلند برخه وه یا د برطانیې برخه وه یا د انګریز برخه وه یا د هغې مستعمره وه، نو په هغه وخت کې به د دغه ځای ټول خلک چې به یا وګړي به چې په دغه سیمه کې به اوسېدل، هغې ته به په 1920 کال وروسته بیا ورته بیا دغه پاسپورټونه ورکول. دغه پاسپورټونه چې وله ورکول، نو دا ما ځکه زه په نن غواړم په دې موضوع خبرې وکړم چې څنګه چې لکه پخوا د انګریزانو په وخت کې دغه سیمې خلکو ته د انګلند پاسپورټونه ورکول، زموږ پښتنو ته یا د برټش پاسپورټ بیا د برټش انډین پاسپورټ یې ورته ورکوو. نو اوس چې کله هغه برخه هغه سیمه هغه زمونږ د پښتونخوا برخه چې کله خاوره چې کله دغه ته ورکړه پنجاب ته، نو اوس ورته چې دی پنجاب د پاکستان په نوم باندې د پاکستان شناختی کارت یا پاکستاني پاسپورټ ورکوي. خو دي پښتانه موږ پښتنو خو د انګریز د استعمار څخه ځان خلاص کو، مګر د پنجاب په استحصال او د پنجاب په استعمار کې پاتې وو لا تر څو پورې. ځکه پاسپورټ خو مسله نه وه په هغه وخت کې، نه ما ځکه دا مسله نن راوړې ده چې په 1920 کې خو همدغه انګریزان چې یا دغه انګلند چې دی خپل هم دغه پاسپورټونه او دغه شناختی کارت چې اوس پښتانه ورته خوشحاله دي چې زه په جیب کې پاکستاني شناختی کارت لرم او ځکه زه پاکستاني یم، دا خو د انګریزانو هم درکړی و، همدغه پاسپورټ هم درکړی و. په دغه پاسپورټ باندې به د پښتونخوا خلکو هم سفر کوو. په هغه وخت کې اخره کې به تاسو زه بیا هغه پاسپورټ هم درښکاره کوم، دې سلایډونو کې وروسته راځي. نو زه به دا مسله ځکه ما راوړې ده چې پښتنو ته موږ دا وښیو چې تاسې پښتانه یاستئ، مخکې د انګریزانو په هغه دغه کې وایي کالوني کې که نه، لکه اوس چې دی یا مستعمره کې، اوس چې دی د پنجاب په مستعمره کې یاستئ، هغې هم دله هغه پاسپورټ او هغه پېژندپاڼه یا هغه شناختي کارت درکوو، دا دله اوس پاکستاني درکوي. لکه په هغه وخت کې چې حاکم قوم انګریز و، اوس حاکم قوم چې دی پنجاب دی. دغه نورو ثبوت همدغه شی چې به انګریزانو ورکوو دا ورته اوس دغه ورکوي، دا پاکستانیان یې ورته ورکوي. نو په دې باندې پښتون ته هېڅ ویاړ پکار نه دی، ځکه ازادي اصلا یو څه اندازه پنجاب واخیستله، ځکه چې د نورو د 3-4 قومونو اوس واکمن او په هغې باندې د حکومت حق چې دی اوس هغه د پنجابي دی. زه په مخ باندې ځم، دا به د خیر سره وي، خو زه به ځان اوس لږ وړوکی کړم ځکه چې دا سلایډونه غټ شي چې زه یې وګورم او تاسې هم راسره وګورئ. دې کې دی وګوره دا لیکلي دي د برطانوي هند تابعیت څه و که نه، لکه دا د 1858 نه واخله تر 1940 کلونو ترمنځ هند، پاکستان او بنګال د انګریزانو تر واک لاندې وو. د دې سیمې اوسېدونکو ته به برټش سبجیکټ یا برټش انډین سبجیکټ په نوم یادېدل. دغه خلک چې دغه ځای اوسېدونکي وو دا په دغه نوم باندې به یادېدل. د دوی تابعیت د شاهي حکومت لخوا درلود، یعنې شاهي کوم حکومت چې د انګریزانو د برټش هغې به دې ته دا تابعیت ورکوو. تابعیت د شاهي قانون له مخې د برطانوي رعایت یعنې سبجیکټ په توګه پیژندل کېده، یعنې دا د انګریزانو د یو رعایت په توګه باندې به دا پیژندل کېدل، همدغې په خاطر بیا ورته بیا هغه پاسپورټونه هم ورکول. بیا برټش انډین سبجیکټ معنا او وضاحت: د برطانوي تابعیت هند وګړي په اردو فارسي کې ورته تبع هندي برطانوي یا برطانوي هندي تبع بیا ورته ویل کېدله. په دې موده کې د هند ټول اوسېدونکي برټش سبجیکټس بلل کېدل، خو هغوی ته د برټش انډین سبجیکټ ځانګړی نوم ورکړل شو تر څو له نورو برطانوي اتباعو لکه انګلستان یا استرالایي وګړو څخه بیل شي. نو بیا دا مسله داسې وه چې دې په خاطر باندې چې دوی کې فرق و، ځکه دوی په 2مه درجه یا 3مه درجه کې وو چې د انګریزانو سره برابري ونه کړي، او دوی هغه دغه نه درلودل کوم رعایتونه چې خپل انګریزانو درلودل او په کوم مقام کې چې هغوی باید دوی نه ټیټ او ښکته او تحقیر وي. نو دې په خاطر باندې بیا دوی ته بیا دغه بل انډین یې ورسره اضافه کړی و، ځکه چې د استرالایانو د سپین پوستو او د انګریزانو نه د دوی په منځ کې هغه کوم توپیر باید وشي، ځکه داسې راسن بیا ورته بیا
دغه نه ویلې دا برټش. دلته مسله داسې ده، ځکه زه په دې باندې دا موضوع ما لږ نن ځکه هم راوړه، دې باندې به انشاءالله تعالی په بل ورځ باندې به زه بیا هغه د جرمني هغه هم ورسره راوړم. دا دې په خاطر باندې چې دغه د کوزي پښتونخوا پښتانه پوه شي چې دغه پاسپورټ په وخت کې انګریزان هم پښتنو ته ورکړ، ځکه دغه سیمه چې وه دا د پښتونخوا د فاټا نه بغیر، ځکه فاټا چې وه هغه نیمه خپلواکه وه، نو هغې په خاطر باندې خلکو ته نه ورکېدو، بیا په ډېر ضرورت په اساس باندې بیا هغه ځینې ملکانو ته وله ورکوو، مګر دغه نور خلک چې وو هغوی ته به بیا دا نه ورکول کېدو. دا صرف د پښتونخوا هغه سیمې چې راسن د په هغه وخت کې به د اسلام آباد یا پنډۍ نه چې به کنټرولېدلې او انګریزانو به کنټرولولې، نو هغه ټولې سیمې چې د انګریز په کنټرول کې وي هغې ته به بیا دغه هندي انګریزي انګلیسي هندي پاسپورټ چې دا بیا ورته ورکوو او دغه ځای پېژندپاڼه بیا هم ورته ورکوله. نو دا کوم داسې پښتانه چې اوس وایي چې موږ ځکه پاکستاني چې موږ سره شناختي کارت دی، وروره که ته اوس خپل خپلواک شي تا سره به د پښتونستان شناختي کارت او د پښتونستان پاسپورټ به ولري، که د افغانستان سره یو ځای شي نو تا سره به د افغانستان د لوی افغانستان پاسپورټ وي او دغه ځای پېژندپاڼه به در سره وي. داسې مسله داسې ده چې په هغه وخت کې نه د انګریزانو اثر او د هغوی د دغه استعمار لاندې دغه ټول د انګلند او د بنګال دا ټول خلک د هماغه ځای پاسپورټ به یې درلودو، د هماغه ځای په نوم باندې د انګریزانو په رعایت کې دا شمېرل کېدل. اوس تاسې د پنجاب په رعایت کې شمېرل کېږي، دغه نوم یې پاکستان دی خو مګر اصلا دا پنجابستان دی، ځکه واکمني ستاسې وسایل، ستاسې زه همیشه چې وایم ستاسې سیاست او ستاسې دغه ټول طبي کوم دغه چې دي وسایل یا دغه چې دي د زیرمې یا که موږ معدنیات دي دا ټول چې دي که اوبه دي که ګاز دی دا د ټول واک د پنجاب سره دی او پنجاب چې دی د دغه سیمې حکمران قوم چې دی هغه صرف او صرف پنجابی دی، یعنې یوازې پنجابی. دې باندې به انشاءالله تعالی په راتلونکي کې زه نورې خبرې هم کوم، ځکه چې دا باید پښتانه په دې باندې پوه شي. همداسې به پسې مخکې ځو. د برټش انډین پاسپورټ څه ډول و؟ دا پاسپورټ د هند پاکستان او بنګال خلکو ته صادرېده، یعنې دا په هغه وخت کې چې څوک هلته بنګالیان هندیان او پاکستانیان چې به و دوی ته به دا ورکول کېدو. پاسپورټ د شاهي حکومت نښه درلوده چې پرې برټش انډین پاسپورټ لیکل شوی و. تابعیت برخه کې به برټش سبجیکټ بای برډ ډیسنټ لیکل شوی و. پاسپورټ تور او شنه رنګونه درلودل او د انګلستان شاهي سمبول کوټ اف آرمز پرې چاپ شوی و. دا پاسپورټ له 1940 کلونو وروسته خلکو ته نړیوال سفرونو لپاره ورکول کېدو. یعنې دغه پاسپورټ د کم وخت نه چې به ورکول کېدو هغه د 1940 څخه، خو هغې نه مخکې هم پېژندپاڼه چې به وه هغه به برټش انډین لکه داسې به وه. نو دا چې دی دا د هماغو نه شروع. بیا دې ویش وروسته بدلون 1940 نه واخله 1940 کې چې کله هند او پاکستان خپلواکي واخیسته اوسېدونکو ته د هند او پاکستان ځانګړي تابعیتونه ورکړل شو. نو دا هغه شی دی نه چې ستا خاوره یعنې د پښتونخوا خاوره چې کله پنجاب ته ورکړی شول نو بیا هغه پاسپورټ چې دی هغه ورته بیا شناختي کارت او پاسپورټ پنجاب ورکول، لکه داسې بیا بنګال ته ورکول، خو بنګال خپله خپلواکي واخیستله، اوس هغه د هغې هغه دغه چې دی پاسپورټ خپله بنګالي شو، د هغې پېژندپاڼه چې ده هم بنګالي شوله، ځکه هغه یو خیر قوي قوم ځان ته خپله ازادي او خپلواکي واخیستله د خپلې ژبې د واکمنۍ د خپل کلتور او د خپلو پالیسي جوړونې په خاطر باندې هغې خپل ځان ته خپله ازادي واخیستله. دلته ما سره مخکې یو ورور باس کوزه ورکې دا ځینې حوالې مرکوم هغې نن په دې ټیک ټاک کې یو باس روان و، خو زه خو ورونه ختلم، خو هغوی دا خبره کوله چې ازادي یعنې څه اصلا چې د دې تضاد به څه شي، خپلواکي چې ده د هغې تضاد چې دی بلواکي ده، یعنې خپلواک به ته په هغه وخت کې چې ته خپله پالیسي چې دی خپله خپل ولس دپاره د خپلو وګړو دپاره به ته هغه په خپله جوړې، خو چې کله ته خپلواک دی نو ستا واک به د بل چا سره وي، بیا به هغه ستا دپاره چې کومې پالیسیګانې جوړې هغه به د خپله هغه قوم چې ته د چا په دغه کې استحصال کې یا ته چا مستعمره نو هغه به ستا دپاره بیا هغه پالیسیګانې جوړوي چې هغې کې به صرف او صرف دغه قوم ګټي او هغه به پکې داسې پالیسیګانې ستا دپاره جوړوي چې ته په نور هم په غلامۍ کې ډوب پاتې شي، هم ذهني هم فزیکي، او ستا کوم وسایل چې دي باید د هغې په خدمت کې، که هغه ګاز شو که اوبه شولې که ستا ځنګلونه شولو که ستا مدنیات شولو، دغه ټول وسایل واک باید چې دی دا ستا باید د پنجاب سره وي. نو دې دپاره هغه ملک چې بیا کومه پالیسي جوړوي نو هغه چا سره چې واک وي او ته به بې واکه وي نو هغه به د خپلو ګټو د خپلو مفاداتو په خاطر باندې جوړوي چې په هغې کې به ستا مسلسل استحصال کېږي، ته به همیشه اقتصادي له پلوه او د
د هر څه له پلوه به ته ورځ ورځ یو نه بل ته به ته کمزوری کېږي. بنګال ختیځ پاکستان شو په 1901 کې بنگلادیش یا بنګال یا بنگلادیش خپلواک شو. ولې خپلواک شو؟ هغه هم په دې فکر کې شروع چې دلته زمونږ یو لوی قوم یو په وخت کې د بنګال نفوس چې هغه د دې مشرقي پاکستان ویل دا د مغربي پاکستان د ټولو څلورو صوبو چې اوس 5.5 صوبه جوړه شوې د دوی نه د هغه نفوس چې په هغه وخت کې زیات و، مګر حکمراني چې دا هغه به همیشه په مغربي پاکستان ان پنجابیانو وکوله. نو هغه د خاطر باندې چې د دوی خپل ځانونه زیات ښکاره کړي به یو ون یونټ په نوم باندې د ټولو صوبې به یو صوبه کړه چې د مشرقي پاکستان نه د بنګال سره په مقابله کې یو برابر شي. نو د دې لپاره به هغه دا کار وکړو، خو به هم هغه سیټونه چې هغه چې کوم انتخابات شروع هغه د بنګالیانو زیات شروع، خو دوی هغه ته حکومت نه ورکوه او په ټول چې د دغه نه غوښتل چې حکومت کې بنګالیان راشي. نو د خاطر باندې هغه دغه هغه واک ورنکو. نو بنګالیانو دا بل دا کارو چې په خپل د بنګال په ځینو پوهنتونونو کې دغه د شاګردانو دا غوښتل چې زمونږ د اردو ژبې په ځای باندې بنګالي د خپل صوبې نه د مشرقي پاکستان د دفتر او د تجارت او د ضرورت ژبه چې د بنګالي واړو. نو هغه خاطر باندې هغه پاتونه وکړل دغه یو دغه انتخابات ګټلی هغه واګي متنور کول او بل دغه د خپل ژبې غوښتنې ویني دی کې هغه دغه چې ولارینو هغه زور واغسو او هغه به خپلواکۍ طرف ته لاړ. نو ځکه اوس خدي اوس خپلواک دي، نو اوس چې دی هغه خپل هغه د بلواکۍ نه د پنجاب د واک نه چې دی هغه خلاص شو، خپل واک خپل لاس کې ونیو. نو سین پاکستان او بنگلاديش شار یو خپلواک پاسپورتونه او تابعیت لري. د اوسنی تابعیت وضاحت نو هندوال اوس د هند تابعیت لري، پاکستانی خلک د پاکستان تابعیت لري، خو په دې کې اصلا د پنجابستان تابعیت لري، خو اصلي پاکستان ورکړي د نور قومونه دا دوکه کې بنگلاديش د بنگلاديشن د بنگلاديش تابعیت لري. د اوسنی وخت تابعیت د هر هیواد اساسي قانون او تابعیت قانون لمخې ټاکل شوی دی. خدای کې دی اوس د ازو مخکې دغه پاسپورت چې دا د خلکو ته ورکړي دوه چې د برټش سبجیکټ په نوم باندې چې به د خلکو هغه ته دغه رقم پاسپورت ورکړو. د برټش انډین فولډډ لارج پاسپورت په 1900 کال کې د ایشو ان بمبئی فور ټریولینګ to federated مالیزیا د اصلا مالی سټیټ چې دی د تبع په هغه د نفر په دې چې د سفر کړو. نو دا مې د خاطر کړو چې دغه خپل کوزه پښتنو ته وروخه ما چې دغه تاسو چې دا کم څه کار لري یا دغه لري دا چې کله تاسو په وخت کې دغه خاوره د فاټانه بغیر دغه نور خاوره چې په وخت کې د انګريز د تسلل لاندې و ناجایز تسلل لاندې و هم دغه تاسو خلکو ته دغه پاسپورتونه د خپل دغه برټش انډین پاسپورت او دا غزه پیژن پانه به تاسو درکوله. نو دا چې دا ان په وخت کې درکوله وسم لکه وستره پنجابستان دا درکې په وخت کې د انګريزانو په حکومت لاندې تاسو ژوند کوو، د پنجاب د حکومت لاندې ژوند کوي او په خوا باغي پالیسي جوړوله ساسي اوسېدل دغه پنجاب جوړي. نو ما خبرې وکړې موږ سره قدرمن ډاکټر صاحب هم راغلی دی، اوس به زه هغه اخلم نو هغه به خپل نظر خپل بل موضوع ځان سره وړي او په دې موضوع باندې لمنګ سره خبرې کولې ام سیده خپل بل آزاد موضوع باندې خبرې کولې ام سیده. ډاکټر صاحب په خیر راغلی د لوی افغانستان ټلویزیون ته منګه په ژوندۍ باندې استو. قدرمن محترم زمان صاحب تلاسو لومړی تاسو ته د لوی افغانستان ټلویزیون ټول لیدونکو ته محترم رسا صاحب کومه ته نو معلومیږي خو هغه ته او ټول دوستانو ته سلامونه نیکی ویلي وړاندې کوم. ډاکټر صاحب هغه مخکې چې خبرو ته راشي لږ د کیمرا لږ ځان لږ ټیټه کړي د اساسي د لږ پکې پوره ښکارا شي ځکه بيخي واځي اساسي سر څیرم ښکاري او د قشانته او صحیح شلو او بالکل صحیح شو ډاکټر صاحب بس مننه ژوندې اوس. نو رسا صاحب لکه چې نن نه راغلی دا غن دی راغلی ډاکټر صاحب بس د څه وکړي ډاکټر صاحب تاسو خپل لکه چې پاره موضوع خبرې کوي د سخرازي نو کولای شي ځکه بل موضوع راوخلي چې کوم یو تاسو لکه خیر تاسو مخکې ما خبري وانه لیدل تاسو کوم موضوع باندې دغه نن وړاندې کړو دا به تاسو لپاره دومره جالب نه ځکه تاسو لکه د افغانستان یا د پاکستان په دې وسنو حالات باندې خبرې کوي. ما خو دې خبرې وکړي چې لکه د انګريزانو چې کله په دغه ټوله سیمه باندې لکه دا هغه ته بری صغیر وای چې په دې کې بنگال او دغه شاملو پاکستان چې هغه خو یو خوست جدا شوی او هندو دا درې ملکونه چې دا درې هوادونه په دې کې شامل په هغه کې د پښتونخوا هغه سیمه چې فاټا کې نه وي او فاټا نه وي واسي هغه
سیمې چې د انګریزانو په تسلط او حکومت چې پیو په هغه وخت کې به دوی ته برټش سبجیکټس ویلي کنه چې د برټش رعایت نو هغه کې د سیو چې دوی ته به چې کله به دوی سفر کوي په 1900 کال کې دوی ته به یو د انګریزانو هغه پاسپورت به ورته ورکاو برټش انډین پاسپورت کنه نو اوس ماته مقصد دا ویني چې زه دوی ته ورخم چې په هغه وخت کې تاسو هغه پاسپورت درکو اوس ځکه ساسي خاور باندې واکمني چې هغه د انګریزانو و چې کله پاکستان راغی واک در باندې د پنجابیانو شون تاسو ته مخ شالېږي دا چې کوم تاسو شناختی کارت لرئ دا لکه هغه وخت انګریزانو درکړي او دا اوسنۍ پاسپورت او دا دغه چې دی شناختی کارت دا د اوس پاکستان درکړي پنجابستان درکړي ځکه چې ساسي خاور د هغه په قبضه کې ده نو هغه در په بدل کې دا درکړي مخکې ساسي خاور د انګریزانو په قبضه کې و مخکې د هغه درکړي ما به په دې موضوع باندې خپل دغه چې دی په دې باندې راوړیو ځکه دا خبره مې کوله تاسو کولای شئ کومه بل موضوع باندې خبرې وکړئ ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه رمشه محترم د وضاحت نه او د معلوماتو نه کور مو ودان اصلا دا خو تاریخ ثابت کړی دی چې کله انګریزانو په لوی افغانستان کې د شکست سره مخامخ شول نو هغه په دې باندې سوچ او فکر کولو چې مونږه د دې خپل د ناکامۍ او یا د خپل د زوال انتقام څنګه واخلو نو دا خو ځنې خلک دغه کوي پاکستان کې چې محمد علي جناح دا کړی دی او محمد علي جناح د پاکستان لپاره دا کړی دی او دا د پاکستان د ازادۍ دغه جوړ کړی دی مګر محمد علي جناح د پاکستان لپاره هیڅ هم نه دی کړی دا د انګریزانو یو توطیه وه چې د پاکستان په نوم باندې یو ملک جوړ کړلو د مسلمان په نوم باندې یو ملک جوړ کړلو د مسلمانانو د ضعیفه کولو په خاطر باندې ګنې هغه وخت ډیر یو غټ تحریک روانو د مسلمانانو په هند کې کچیرته محمد علي جناح دغه خیانت نه کړی د مسلمانانو سره او د عالم اسلام سره نو نن به یو طاقتور د مسلمانانو ملک په موجود وي چې دغه مقابله به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چانش وکولې نو دوی د اول نم دغه سی خپل دغه جاسوسان تربیه کړی دي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دا نه چې یوازې دلته په افغانستان کې دغه کړی دي یا په اسیا کې کړی دي په افریقا کې او نورې دنیا کې هم دوی ډیر خپل دغه سی جاسوسان تربیه کړی دي چې دغه ملک په خلاف باندې دغه ملک د ترقۍ په خاطر باندې دغه ملک د پیشرفت په خاطر باندې دا غوي د ټولو دغه مخې نیولې ده نو په دې خاطر باندې د پاکستان چې بنیادی کمچایي خېده په دې خاطر باندې خېده چې د مسلمانانو مخه څنګه ډب کی یا د اسلام مخه څنګه ډب کی یا د مسلمانانو د نهضتونو د ټکولو په خاطر باندې پاسیا کې دوی سوکي نو دوی د اول نم دغه بنیادی چې د تاریخ دا ثابت کړی ده ځکه تاسو وګورئ چې د پاکستان د جوړېدلو څخه انګریزانو زه دغه ته دومره دغه نه ورکوم پاکستان ته ځکه چې پاکستان او پرون هم سنو او نن هم سن دی او سبب هم سنی خدا هغه خپل بادارانو په لاسو کې کلک مضبوط نیولې دي او هغه خپل بادارانو دا راټینګ کړي دي د پاکستان کې اسم د اول نم سنو او وسم سن دي چې کله پاکستان دغه شي نو دستی ورته هغه خپل باداران ورته لاس ورکی تاسو کنو د کاغبلوزي ما ورته معمولی اشاره وکړه چې کله خان غفار خان دی الله په وګخي د ټولو شهیدانو سره چې هغه څومره موده په جیل کې تیر کړل او هغه څومره موده په زندانونو کې او په مبارزه کې تیر کړل د چا د لاس نه هغه څومره وزوریدلو دغه دی انګریزانو د بچیانو چې هغه د تورمیخي پنجابیانو د غوي په واسطه باندې هغه همیشه د زندان تور تنبو شاته بپروتو یا نور هغه مبارزین فخیر ای پی ورته وي او عجب خان یا د نور چې کوم مبارزه کړي و د انګریزانو سره د غوي تاریخ هم چاته نه دی معلوم چې هغه سو ګوت نو دا د انګریزانو یو غټه توطیه و د هغه وخت نه چې دغه زورته په اصطلاح باندې د علم نه ډیر کم خلک پښتانه چې د یو څه معمولی توفو په بدل کې به یا د کرنیل یا د یو څه دغه به ورته ورکول او دغه په مقابل کې به د خپل پښتنو خپي وهلي او د خپل پښتنو باندې به ټاپی وهلي چې همیشه به چې دوی اسوق به د پامه بد راغی و دا د هند یا د را ایجنټ
نو دا د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه کړي، لکه نن موږ تاسو ګورو چې د هماغې د پنجابیانو د شاګردانو د خوانه د پنجاب د خوانه په منظور پښتون باندې کومې ټاپې لګول کیږي، یا په علي وزیر باندې کومې ټاپې لګول کیږي، یا عثمان کاکړ دی الله په هغه بخي هغه کومه ټاپه لګېدلې وه، یا په عارف وزیر باندې یا په ارمان نوري باندې. ځکه د تاریخ په اوږدو کې د تورمخو انګریزانو د خپل بادارانو د خوشالولو په خاطر باندې په کوزه پښتونخوا کې هغه ناکردي کړې دي چې هغه د هغې په یادولو سره سړی خجالت خوري. او تر ننه پورې زمونږ هغه پښتانه وروره اوسه پورې لا په دې باندې د غفلت په خوب وده دي، اوسه پورې دې ته نه دي متوجه چې دوی موږ سره د پاکستان د جوړېدلو څخه د 1940 څخه تر ننه پورې د پنجاب ریاست موږ سره کم کړي دي، کوم څه موږ سره کړي دي، خو دوی ته د معمولی یو تحفې په ورکولو سره په پولیسو کې په یو نفر په دغه مقررولو سره یا په فوج کې یو اولدار په مقررولو سره د دوی خولې ټپ کړي دي، او د خپل د قوم او د خپل د خاورې او د خپل د حقوقو ټولو څخه محروم کړي دي. ځکه دا د پخوانه د دوی دا سلسله روانه ده. نو په دې خاطر باندې زه په ټولو پښتنو باندې د کوزي پښتونخوا باندې غږ کوم چې اوس نن هغه زمانه نه ده، نن د میډیا زمانه ده، نن یو شم پټ نه پاتې کیږي. دوی باید یو حرکت شروع کړي تر څو دغه دوی بدبخته د مخ څخه دغه توره پرده اوچته کړي چې نه، چې دا هر څه نور دي. ما د لوی افغانستان د جګړو په ارتباط باندې یا د لوی افغانستان ته د پیښو مشکلاتو په ارتباط باندې ما تقریبا 40 کاله مخکې د یو شعر یو بیت را پیاد شو چې هر څه د تور په ظاهر سپین ښکاري، هر څه د تور په ظاهر سپین ښکاري، په غم لړلې دا ناورین ښکاري، ځکه انجام ډیر غمگین ښکاري، او په غم به هر افغان بخښنه غواړم ځکه انجام ډیر سنگین ښکاري، په غم به هر افغان غمگین ښکاري. تاسو وګورئ چې دغه د تورمخو پنجابیانو د خپل بادارانو په واسطه باندې یوازې کوزه پښتونخوا کې پښتانه ونه ټکول، داسې همدغسې په لوی افغانستان کې پښتانه وټکول. ما ته یاد شي محترم زماني صاحب چې په 1952 کال کې سردار محمد داود خان چې کله کېناست هغه ویل چې په 40 ساعتونو کې به یا پاکستان نیسم او یا به پې دغه کومه په ننګرهار کې د اوس ورکې د مولوي خالص بابا فامیلی ده، په دې ځای کې مرچي ووالې د 81 غونډ په ننګرهار کې د ننګرهار کلي اردو دا ټول احمداباد کې ونیوله. نو ولې چې موږ د همیشه دپاره د پاکستان د خوا نه په پښتونخوا کې او په افغانستان کې پښتانه ځپل شوي دي. ګنې داسې نه چې موږ په افغانستان کې څوک نه درلودل. ذوالفقار علي بوټو د نړۍ په سطح باندې یو سیاستمدار و، هغه چې کله راغی او سردار محمد داود خان په افغانستان کې صدر اعظم و، نو سردار محمد داود خان داسې د میز باندې داسې سر کېښودلو او هغه خبرې کولې. نو بوټو ورته وویل چې زه راغلی یم تا سره خبرې کوم او تا سر په میز باندې په موټو باندې ایښی دی. هغې ویل ته خبرې کوه زه ستا خبرې اورم، که زه چېرته سر اوچت کړم بیا ته خبرې چېرته کولی شي. نو دا و د افغانانو طاقت او قوت د دوی د سیاستمدارانو په ارتباط باندې. مګر دغه 45 یا دغه 50 کالو ناخوالو موږ دومره ضعیفه کړو چې موږ په خپل کور کې د هغه بې غیرته پښتنو لاسونه زموږ په ګریبانو کې اچولي دي چې موږ د دوی په مقابل کې نشو کولی، غږ نشو پورته کولی. نو په دې خاطر باندې زه دا وایم چې دا اصلا دا یو غټه توطیه ده او دا د سرو انګریزانو د خوا نه د تورمخو انګریزانو په واسطه باندې په کوزه پښتونخوا او په لوی افغانستان کې عملي کیږي. دې ته باید موږ ټول متوجه او بیدار او ویښ باید اوسېږو چې موږ دغه د تاریخي دښمنانو توطیې موږ څنګه شنډې کړو او د دوی څخه موږ د ژوند په ټولو برخو کې څنګه ازادي حاصله کړو. ما ته یو بل دغه رایاد شو د جنرال حمید ګل چې هغه وخت کې د پاکستان د آیسای مشر، نو هغه دا خبره په تلویزیون باندې وکړله، ویل چې دلته د پاکستان آرمي چې ټاکل کیږي دا د پاکستان د خوا نه ټاکل کیږي،
ویا کم شپږ جنرالانو په لیست کې چې وو زما نوم اول وو او د کله چې لیست دوی ته ولیږل شو د غربیانو ته، نو د هغې خوا نه زما قطعا زما نوم نه و، بل څوک د فوز مشر وټاکلو. نو وخت چې یو جنرال او هغه د آی اس آی مشر هغه په خپل د اقرار کوي، نو زه دغه پښتنو ته چې د غفلت په خوب باندې ودی دي په کوزه پښتونخوا کې دوی به کله راویخیږي او دوی به کله د خپل مشرانو د ژوند څخه به عبرت اخلي او درس به اخلي. نو دا ډیره مهمه ده چې همیشه کوزه پښتونخوا کې پښتانه په ډیر لږ څه باندې مصروف کړي دي او په ډیر لږ څه باندې غولولي دي تر څو چې د خپل حق او حقوقو څخه هغه ټول محرومه کړي دي. دا تیر د مفتی شاکر صاحب د زوی په جنازه کې هغه سړی غوښتل چې دغه پرلت یا دغه مظاهره د دوی په وړاندې باندې وکړي او یو سړی راغی ورته ویل چې ما هغه نه پیژنم چې نوم یې څه، ورته وایي چې دغه دی چې ته نور په دې باندې بحث مه کوه. هغې ویل همدا تاسې یاستئ چې موږ هم ځپلي یاستو، همدا تاسې یاستئ چې همیشه هم زموږ خولې بندي کړي دي. ویلې دا د ستاسې د وجې نه د ستاسې د اعمالو د وجې نه موږ همیشه شاته تګ ته مجبوره شوي یاستو. په عامه جلسه کې دا خبره وکړله. نو الحمدلله نن پښتانه یا افغانان کوزه پښتونخوا کې هم راویښ شوي دي او په لوی افغانستان کې خو الحمدلله د دوی ټولو دسیسو ته اسلامي امارت په کلکه او غاښ ماتونکي جواب ورته ورکړی دی. نو الله دې وکړي چې د اسلامي امارت په خپل ټول متانت او افغاني قوت سره لکه چې امیر المؤمنین شهید مولا محمد عمر نصیر الله بابر ته جواب ورکړو چې دغه د اوسنی د آی اس آی مشرانو ته او د پاکستان د فوز مشرانو ته د یوازې د لوی افغانستان څخه دفاع نه د اټکه پورې د خپل خاورې څخه موږ دفاع وکړو او زموږ ټول ملت ان شاء الله د لوی افغانستان د اسلامي امارت شاته ولاړ دی او موږ د هیڅ څخه ډار نه کوو. او هیڅ وخت کې همیشه زه دا وایم چې حق غوښتل کیږي نه، حق اخیستل کیږي. الحمدلله موږ په خپل موټو کې دومره زور لرو چې د خپل حق څخه دفاع وکړو او خپل حق د پنجاب د ریاست څخه د خپل موټو په زور باندې واخلو. نو دا زما یو څو لنډې خبرې وي چې تاسو سره مې شریکې کړلې. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېرې ښکلې خبرې مو وکړلې او صحیح تاریخي حوالې هم ورکړلې. الله هم ژوندي لره. نو څنګه پروګرام که نور څه نه خو دغه بیا کوم شعر خو نه لري ډاکټر صاحب؟ ځکه تاسو سره کله کله ډېر ښایسته شعرونه وي، که د سره کوم شعر در سره چې هغه ملګرو سره شریک کړو که نه؟ زه فقط دغه باندې یو دغه زما را په یاد شو غزل چې دا ډېر په 2003 کال کې ما دا لیکلی و. په نګرهار کې د ناتو قواو د اشغالګرو قواو په یو د جنکیانو په مکتب باندې بمباري کړې وه او هغې کې څه جنکیانې هم په شهادت رسولې وي او هغه مکتب یې هم ټول سوځولی و. نو په هغې کې بیا موږ دلته کوپنهاګن کې یو څه دوستان ناست وو او د پوهنتون د نګرهار د پوهنتون استاد هغه ماته دا کیسه کوله، ویله چې کله دا جنکیانې ما وکتلې او کله دا ښوونځی ما وکتلو چې لمپې ترې ختلي، نو د ده د سترګو نه اوښکې را روانې وې د دې استاد او دلته موږ سره خوا کې موږ یو 40 کسان ناست وو. نو یو 2-3 نفرو د دې استاد په اوښکو باندې لږ څه تمسخر غوندې کولو چې دی څنګه جاړي، مکتب په نګرهار کې سوځېدلی دی او نن دی دلته ورباندې اوښکې تویي. نو په هغه اوښکو باندې ما یو څه شی را په یاد شو. نو غواړم چې تاسو سره او ځکه چې همیشه دوی زمونږ د تعلیم او د تربیې مخه نیولې ده، ولې که چېرته موږ تعلیم وکړو نو موږ به د ژوند په ټولو برخو کې په خپلو پښو باندې به ودرېږو او د دوی هر جاسوس د دوی هر غلام چې خوله بیرته کړله موږ به پوهېږو چې دا د کوم کانال نه غږېږي. بالکل. نو بیا د هغه نه مخکې فقط یو دوه بیاته شریکوم. د هغه وخت نه چې ما ویلي که په اسلام باندې مې سر او مالو تنځي، که په اسلام باندې مې سر او مالو تنځي، که مې مړی له دنیا هم بې کفن ځي، په دې پوه شه چې به یو خاین پرې نږدم، په دې پوه شه چې به یو خاین پرې نږدم چې په لاره د پاریس او یا لندن ځي. دا په هغه وخت کې ماته یو چا ګواښ هم وکړ چې ته څنګه دا ته موږ ته وایي چې موږ د پاریس او د لندن نه الحمدلله ټولې نړۍ ته دا معلومات وشو چې دا خلک د چا په لار باندې روان وو. پاریس موږ ته څوک تربیه کړه او د چا په لباس کې موږ ته تربیه کړل او لندن موږ ته څوک راولېږل او د چا په لباس کې راولېږل. نو اوس غواړم چې هغه خپل غزل تاسو سره شریک کړم. ارشاد ډاکټر مهرباني وکړئ. نن زما ګوتې او قلم جاړي، نن زما ګوتې او قلم جاړي، کله نا کله دم په دم جاړي، کله نا کله دم په دم جاړي.
یا خلکو تاسو مینا کړی نه دا یا خلکو تاسو مینا کړی نه دا مین زړګی د بل په غم جاړي نن زما ګوتې او قلم جاړي ما ته کله کله خلک وایي چې ته ولې د وطن سره دومره کوې زه ته هم تامین نه ده کړې چې وطن څومره موږ ته خوږ دی بالکل ډاکټر صاحب بالکل یا خلکو تاسو د لیدلې نه ده یا خلکو تاسو د لیدلې نه ده ما چې لیدلې هردم جاړي نن زما ګوتې او قلم جاړي زما پشان چادر لیدلې نه ده زما پشان چادر لیدلې نه ده چې کله پوشي پردي هم جاړي نن زما ګوتې او قلم جاړي زه چې کیسه کله درمن تکړما زه چې کیسه کله درمن تکړما زه په ژړا خو درمن هم جاړي نن زما ګوتې او قلم جاړي رحیمی بس د نور جړه مکوا رحیمی بس د نور جړه مکوا ورځ چې جړه کړي نو شپه هم جاړي نن زما ګوتې او قلم جاړي کله نا کله دم په دم جاړي نن زما ګوتې او قلم جاړي زه په خپل ټولو پښتنو باندې کوز او برغه کوم چې مهم تعلیم دی تعلیم وکړي چې وخت تاسو ته خپل دښمن معلوم شي که خپل دښمن هغه لحظه خلوازه کې نو تاسو پوهیږئ چې دا د کوم کانال نه مونږ ته غږیږي او دا د چا جاسوس دی او د چا پیغام مونږ ته اوري نو دا زما لنډ دغه چې تاسو سره مې د شعر په ژبه دغه که خدای دې وکړي چې د دوستانو او تاسو خوښ شوي اوسي صاحب ډیر زبردست شعر او دا وخت کوم انزور چې د پکې وړاندې کړي واغه د غم دغه پکې ټول ښکارا کېدو بس الله دې تاسو ته اجرونه درکړي ډاکټر صاحب بس ډیر زیات خدمت کوي الله امر جوړ خوشاله لره عملګرو تر بل پروګرام پورې په لوی الله جل جلاله سپارو خوشاله آرام او سوکاله ژوند لري د الله په امان الله پامان الله